او یا د کنزل ورستي جوړ کړي لکه یو هغه نوی راوتې ده د کنزل هغه بوجي ټولې کنزلې بغیرت دلو دوسه او دا کیسې روایي بچیانو پسې کنزلې کوه چې د خولې نه دې پشم روایي دا حق پرست ته حق پرست او باطل پرست نو نوی دا مولا نه هغه نوی راوتې ده هغه کنزلې چې کړي دي په بچیانو پسې او په خلکو لګي یو 50 شپېته پیرې دي پښتنو ته دلګان او دوسان وایي اورېدلی هم دی که نه هغه اوس عوام وی دا مولا دی حق پرست بیان کې وی نه وي ای دلګانو ای دوسانو ای بېغیرتو وی کوي نه او وی حق پرست نه ښه دی چې کنزلي کوي نن سبا خو مولیان هم ډېر شوي دي هر سړی بس ناستی و په منبر باندې او بل مشکل دا پیدا شوی دی چې عوام اوس مولیان تلي عوامو ته دا کار حواله شوی دی چې دوی مولیان تلي چې کم یو حق پرست دی او کم یو باطل پرست دی عوام نوراني قاعده ورته مخې ته کېده نوراني قاعده هغه اولنۍ پاڼه کوله وکړه وایي دا ووایه نو ده ته دا پته هم نشي چې الف پکې کم یو دی او با پکې کم یو دی خو دا وایي ماشاءالله وایي دا حق پرست علم دی او دا جي باطل پرست دی تا ته څنګه پته ولګي ته دې څه نه خبرې ته حق پرست او باطل پرست هم پېژنې نو نوی دا مولا نه دی هغه وی نوی راوتې ده هغه کنزلې چې کړي دي په دې بچیانو پسې او په دې خلکو لګي یو 50 شپېته پیرې دي پښتنو ته دلګان او دوسان وایي اورېدلی هم دی که نه هغه اوس عوام وی دا مولا دی حق پرست ښه دی چې دا حق پرست را پیدا شو ښه راشه نو حق پرست په څه دی په دې بیان کې حدیث شتي نه په دې بیان کې آیت شتي نه نو حق پرست په څه دی وی نه وي چې دا حکومت یې الله تباه و برباد کړي وی نه وي وی بس دا حق پرست دی ښه په دې بیان کې وی نه وي ای دلګانو ای دوسانو ای بېغیرتو وی کوي نه او وی حق پرست نه ښه دی چې کنزلي کوي یو ورکړي وي شکر الحمدلله دویم بجلیګر الله را پیدا کوي زما دا خبرې سپینې اکثر بعض ملګري د نومونو اخیستو سره خفه شي خو موږ مجبوره شو کله حقیقت بیانولو لپاره به لازم دا خبرې رامخې ته کې نو خبره مې دا کوله چې یو سړی عالم دی که نه دی عالم دا به څوک معلوموي عالم یې معلوموي اوس ما ته تل یو عالم بیان ولګه اوس زه دې بیان نه معلوموم چې د علمیت څومره دی دی په څومره اوبو کې دی د خبرو د انداز نه یې دله معلوموم بحمد الله یو سړی غریب نه دی خبر د دین نه خپل دنیا کې مصروف دی او دی راشي وایي نه ماشاءالله دا نه دی دا ډېر حق پرست عالم دی بعض حق پرست او باطل پرست په پټکي او په رومیال معلوموي دا جي حق پرست عالم دی ولې وي دې پټکي ته وګوره یو سړی دی یو عالم دی حق پرست عالم دی د سر په سر ټوپۍ نشته او مسله یې بیان کړه بلکل سرتور سره دی لکه هسې به ووایو راغی او خلکو سره کېناستو او یو مسله یې بیان کړه دا خو به یو مکمل باطل پرست دی اگر که په مسله یې دلیل شتي ولې باطل پرست دی د عوامو په تله کې په سر یې څه نه پټکې او ټوپۍ او دا اوس د حق پرستۍ نښې جوړې شوې بچیانو پسې کنزلې کوه چې د خولې نه دې پشم روانې دا حق پرست دی او چې ته د خپل تقریر نه د لطیفو مرکز جوړ کړې د جمعې خطبه ټوله لطیفې او ټولې خنداګانې او یا د کنزلو مرکز ته جوړ کړې لکه یو هغه نوی راوتې ده د کنزلو هغه بوجۍ ټولې کنزلې بغیرت دلو دوسه او دا کیسې روانې دي نو دا اوس د جمعې خطبه ده واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمعې خطبه څه ده سترګې به یې سرې شو اواز به اوچت شو غوسه کې به و لکه دی چې د لښکر نه خلک یاروي دا نه چې کنزلې به یې کولې غوسه کې به و نه
او نه دی چې بس په مخه بیا مذاقونه کول او ټوکې ټکالې لکه بعضو مولیانو لطیفو ته کار ویلی دی خلک خاندوه نو یو سړی لګی په حجرو کې به خلک خاندي په هغې به پیسې لري او دلته به دی لګي خلک به جوماتونو کې خاندي مذاق یې جوړ کړی نه داسې نه ده پکار وعلى صوته اواز به اوچت شو ښه د اواز اوچتولو هم ګورئ دا هم یو فن دی ګورئ دا مسله به زموږ نه ډېر وخت غواړي که نه ما به تاسو ته ټولې مسلې واضح بیان کړي